د وحدت ورځپاڼې ډېره مننه. سفرنامه د یادونه لیک میر جمال شاه. ما هیڅ کله هم داسې فکر نه و کړی چې دا به دومره ښکلی سفر وي. زما ورور میر هلال شاه چې د فرنټیر کور په ځوانانو کې برتي شوی و، زه د ادارې لخوا خبر شوی وم چې په 18 نیټه نومبر میاشت کال 2018 به په میرعلي کینټ وزیرستان کې یوه دستوره کیږي او دا ځوانان به پس له دې نه خپلو ټاکلی شوي علاقو کې ډیوټي کوي. د ملګرو سره ناست وم، د ماښام وخت و، همدې خبره باندې مو خبرې کولې چې زه خو چېرته مخکې نه یم تللی. په ملګرو کې پاینده ګل بل ملګري شاهد ارماني صاحب ته وینا وکړه. د شاهد ارماني صاحب دوستان دي وابډه محکمه کې، او شاهد په خپله وابډه محکمه کې ډیوټي کوي، او هغه ماته د بنو د یو ملګري چې د بنو بازار کې د برقي ټرانسفارمرو جوړولو یو اداره چلوونکی و، د هغه د اړیکو شمېره راکړه او په خپله هم زما د ورتګ خبر ورکړو. سهار وختي له کوره خپل د تره زوی میر بلال شاه سره روان شوم او خپل کلي اچیني بالا ته مې په مخه ښه وکړل. میر بلال سره زما تړون در اچیني ډګري کالج پورې وشو او هلته نه د سورلو سوزکي کې کېناستم. لږه شیبه پس کوهاټ روډ ته ورسېدم. د کوهاټ اډې پورې 10-12 منټه مزل مې په خپلو خپو وکړو او بیا مې د بنو د سورلو پوښتنې کولې چې په دې کې د یو ملګري امیر خلیل چې د سنګو لنډۍ اوسېدونکی دی په موبایل راته د هغوی پیغام راغلو چې میر جمال خانه چېرته یې. ځواب ورکولو نه مخکې ماته د ورور میر هلال یوه خبره یاده شوه. میر هلال ویل چې په لاره یې یا د کوره راوځي چاته به هم د خپل سفر خبر نه ورکوي ځکه چې حالات ښه نه دي. نو ما د میر هلال شاه په خبره باندې امنه وکړله او دروغ مې ورته وویل. ما ورته ویل چې امیر خلیله زه خو لاهور ته روان یم او په موټروی باندې یم. زما د جواب په جواب کې ویل همدغلته په موټروی صبر شه، زه هم درالم. چې دا پیغام مې وکتلو د پښو نه مې ځمکه وتښتېده چې اوس پسې کېږي. ناڅاپي مې پرې نظر پرېوتو. امیر خلیل ما سره نږدې ولاړو، ځان راته ډېر ملامته ښکاره شو. د ملامتیا له وجې مې بخښنه غوښتله او د رور وینا نه مې خبر کړو. د الله نامه مې واخیستله او د کوهاټ اډې نه مو سفر شروع کړو. امیر رانه د کلي د سیاسي حالاتو پوښتنې وکړې او خپله یې هم بنو ته د تلو په مقصد خبر کړم. زه په وړومبي ځل روان وم، نو هره نظاره زما دپاره نوې او زړه راښکونکې وه او د درې د غرونو یوه نه ختمېدونکې نظاره روانه شوه او دا سلسله د کرک او د نورو لویو علاقو سره تر بنو بازاره پورې رسېدلې وه. د بنو د بازار صفت خو مې د شاهد ارماني نه او د نورو ملګرو نه اورېدلی و، خو چې مې ولیدله نو په رښتیا یو ډېر لوی بازار و. هر خواته د ګاډو اوازونه او د دوکانونو پیللې امیلونه و. د بنو د حلوا پسې مې سترګې په لټون شوې چې امیر ماته غږ وکړو چې راځه ستا په مخه لا ډېر سفر پروت دی، دلته نه به د میرعلي په گاډي کې مخکې تګ کوي او ماله رخصت راکړه. زه به په بنو کې د کار په سلسله کې استوګنه کوم. دغه ځای نه لږ وړاندې مې د عمر نیاز ایکسکلیمیشن والا سره د اړیکو په شمېره خبرې وکړې او هم هلته ورسره ډېره شوم. د سلام دعا نه پس یې د بنو مشهور وریجې او غوښه راوړله. په عامه توګه خو د پښتونخوا هر پښتون د میلمه ډېر قدر او عزت کوي، خو چې کوم عزت ماته عمر نیاز راکړو د هېرولو نه دی. څه وخت پس عمر نیاز صاحب د مقصد نه چې خبر شو نو ما له یې د میرعلي کې د شپې تېرولو مشوره راکړه. هغه مشوره ما قبوله کړه ځکه چې د بنو نه تر میرعلي پورې هسې هم 2 غنټې سفر پاتې و او زما منزل هم هلته و. بنو نه په ګاډي کې د میرعلي په لور روان شوم او د عبید جان رضا سره مې رابطه وکړه چې زه به ورسره میلمه کېږم. شپه الله په خیر سره تېره کړه او سهار وختي د میرعلي کینټ ته ورسېدو. په کینټ کې دننه تحصیل او ساوت ټریننګ اکیډمي ده چېرته چې د فرنټیر کور ځوانان روزنې کوي. د سخت لټون نه پس د پاکستان فوج موږ له اجازت راکړه او موږ د دروازې نه دننه شو.
زما په شان نور هم داسې خلک وو چې له خپلو آنو سره د ملاقات دپاره راغلي وو. ډېر کسان یې واپس کړل او موږ تقریبا 12 کسه یې پرېښودو. دستوره در سحده شوې وه. د میلمنو دپاره بسیاره انتظامات شوي وو. د دستورې مشر میلمه او اعزازي میلمه په روزنې ګراونډ کې د ځوانانو حوصلې بلندې کړې. زما د سترګو لټون زما د ورور په مخ پای ته ورسېدو او موږ د یو بل سره ډېره موده پس میلو شو. د وطن دپاره د ځوانانو مینه او د الله اکبر هغه نارې هسې هم زما په ذهن کې نښتلې وې او هغه کې بیانول زما د قلم نه بهر دي. د ګڼ شمېر مراسمو وروسته زه د خپل ورور ښوونکي استادانو سره هم میلو شوم. کامران استاد، شبیر جان استاد او نور ګڼ شمېر د خلیل مومند استادان وو چې زما میلمستیا یې ډېر په درناوي وکړه. د روزنې چاپېریال ډېر سخت وي خو کوم احساسات او جذبات چې د شازلمو ته ښودلی کېږي هغه د شازلمو حوصلې تاندې ساتي. میر احمد چترالي صاحب او د هغه غوسه په ځوانانو ډېر اثر کوي. در نن ساعته مې د ذهن په لارو کې هم هغه خیالونه ګرځي. زه د خپل وطن په ځواکونو فخر کوم. الله دې زموږ د وطن هر ځوان حفاظت وکړي. پاکستان زنده باد.